خپل په موبایل کې داسې یو سیټینګ وکړئ چې بیا څوک هم ستاسو د موبایل ټچ کولو کوشش نه کوي. مطلب تاسو خپل په موبایل کې داسې یو سیټینګ کولی شئ چې هغې نه به څوک ستاسو موبایل ټچ کوي نو ستاسو موبایل تاسو ته غږ کوي، مطلب حواس شان به شروع کوي، نو بیا به څوک هم تاسو موبایل نشي ټچ کولی. که تاسو چېرته چارج ته موبایل کې دی یا به داسې ځای کې تاسو موبایل پرېږدئ چې تاسو وایئ چې دا څوک ټچ کوي او که نه ټچ کوي، نو دغه اپلیکیشن پکې انسټال ساتئ، بیا به یې څوک هم د ټچ کولو کوشش نه کوي. نو قدرمنو ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ خو دې نه مخکې وړوکی عرض دی که تر اوسه پورې تاسو مونږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به دغه اپلیکیشن تاسو د ډسکرپشن نه یا کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې خپل موبایل ته دغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې شیان انټرفیس راشي. دا بس تاسو نه یو دوه کم پرمیشن چې دي دغه پرمیشن یې بس تاسو نه غواړي. بیا دلته کې تاسو ګورئ په سکرین باندې تاسو اکټیویټ یو آپشن راکړی دی، سمپل دا به تاسو ته دې ځای کې نه څه کوئ اکټیویټ کوئ، په دې اکټیویټ باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به دا تاسو دغه شانتي اکټیویټ پرېږدئ، د دې نه به واپس راشي. کله چې تاسو واپس راشي دا اکټیویټ شو، تاسو موبایل بل ځای کې کېږدئ څوک یې ټچ کړي نو ستاسو موبایل به تاسو ته په خپله الارم شان چې دی هغه وښایي. من علاوه هاو ټو یوز دې کې تاسو ته طریقه کار هم راښایي په دغه طریقه. نو تاسو که وګورئ دلته کې کوم اکټیویټ آپشن چې تاسو له راکړی دی په دې کې تاسو کلیک وکړئ، ټیک ده دا وګورئ دا چې بیا څوک هم ستاسو موبایل ټچ کړي نو دغه رنګ ساوند چې دی به تاسو ته کوي. د نه علاوه دې کې نور هم ټونز شته دی، ټیک ده فین پې هم سیټ کولی شئ. دغه شان ته وګورئ تاسو مختلف ټونز دي په دې کې چې کوم یو تاسو استعمالول غواړئ هماغه ټون تاسو د دې ځای کې نه سلیکټ کړئ او هغه ټون تاسو استعمال کړئ. ټپس او ټرکس مکمل طریقه یې درته هم دې ځای کې راښودلې ده، دا وګورئ د دې ځای نه هم تاسو ته دې طریقه کار چې دی هغه ځان ته معلومولی شي. نو قدرمنو دا غوندې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي، که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.